دا ملک دی، دا د سړي زامن دي. بیګا دکان نه راووتمه کور ته تلم، دلته یو جنج را روان، چې جنج را روانو دا بینډ دلته د مخامخ ځای سره ودرولو، دا هلکان ورته اوس ګډي. کم هلک چې جنج ته مخکې ګډېږي په دې خپلې سومبی سرپه کوي، سرپه پې کوي، پلاران هم په دې جنج کې روان او زوی ډمانو ته ګډېږي. نن تاسو به د لوڼو څوکیدارۍ کولې، اوس به م هلکان چې دی ټیکسي کار کوي، ټیکسي راشئ چې په ښار کې درته وښیم. هلکان پکې داسې خرڅېږي لکه پخوا به چې جنګیرپورې بازار کې ډمې ناستې وي، نن د ډمو په ځای د هلکانو سپلۍ کېږي. دا ستا وطن لعنت په دې ملک، لعنت په دې ملک، لعنت په مونږ شه چې مونږ وایو چې مونږ پاکستانیان. دا مسلم لیگ پکې وایي پاکستان نه مني، و دا پاکستان ستاسو کپره وچیچه، دا پاکستان ستاسو په ویر وکاو، دا پاکستان هم کباب کا. تاسو خو پاکستان نه دی، تاسو خو ډمستان جوړ کو، کنجرستان دی، عیاشستان دی، دا پاکستان دی. پاکستان دی ته وایي چې ښځې او هلکان پکې په رڼا ورځ سپلی کېږي. که حکومت ته ووایي چې خدای دې هلاک کا چې هلاک شي. دا میوزک سنټر خو تا د ډمتوب اډې ویستې دي، په دې کې خو دننه ډمې چلیږي لګیا دي، هلکان پکې سپلی کېږي. وایي دا اوس یو بله د مور دغه راایستې ده لوبه بلیټ، وایي دا جنا صاحب کړې وه، دا لوبه جنا صاحب کړې وه. هر یو ګانډو چې ګورې لخته به لاس کړي، زی به د مور خښتګ به خرڅوي او دغې له به پیسې را پیدا کوي. نو په داسې رذیل ملک کې اوسېږو او په داسې پلیت ملک کې اوسېږو. نو انشاءالله ښه ورځ به نه ګورئ که خدای ته منظوره وه، او تماشې به د ځان کوئ چې څه در سره کېږي. ملیانو په خبرو مه ځئ، دعا وکړئ چې خدای جنتونه ورکړي او پلانې. جنتونه منتونه نشته، دوزخ له ځان تیاروئ. که خدای ته منظوره وه نو ډکېږي به در باندې، او جنتونو کې به جنتونه به خالی پراته وي. جنتونو ته چې تلا خلک لاړه رسېدلي دي، دا خلک د جهنم خلق دی. دا به په دنیا کې شرمېږي، په دنیا کې به رسوا کېږي، په دنیا کې به ذلیله کېږي. الله به ورته دنیا کې هغه اسباب جوړوي چې دوی به پې شرمېږي، رسوا کېږي به، په زړه به یې پولی ولاړي. تا ته ګناه نن ګناه نه ښکاري؟ ته پوهې چې دلته په ملک کې د ګناه اډاوزي لګیا دی، او ته د هغې سرپرستي کوې، ته د هغې بالادستي په ملک قایمه، ته د هغې روکتام نه کوې. نو عزیزانو فرعون ظلم په روپۍ کې 4 انې و. نن په پاکستان کې د فرعون پلاران پیدا شوي، د فرعون نه یو په لک ځلو زمونږ ظلم اوچت دی. فرعون که ظلم کولو څه خپلو مفاد او بادشاهي دپاره یې کول، مونږ د پیسو دپاره نن د قوم بچي حلالو، د قوم بچي تباه کوو، د قوم بچو له هغه اډې جوړو چې د قوم بچي پکې ګانډوان شي، د قوم بچي پکې رسوا شي، د قوم بچي پکې عشر وي. تعلیمونو اډې تباه شوې، تعلیمونه نشته. کم حرامیان چې د ورځې ویډیو گیم کوي او لږ لوی شي او بیا بلیټونه کوي، د هغې نه چې پې د پاسه شي سینماګانو ته ځي، د شپې ټوله شپه بلو پرنټونه ګوري. د ذلیل بچی به سبق څه وایي او کالج به څه وایي او یونیورسټي به څه وایي. بیا په یونیورسټو کې ورته د ټي وي اجازتونه کړي، وي سی آرونه چلی پکې، ډمې پکې ګډوي. زمونږ د یونیورسټۍ کې ورځې په دې جګړه شوې وه چې څه هلکان وې مونږ ډمې راولو، او څه نیکان هلکان چې وو هغې ډمې بندولې، په دې سره هلکانو یو بل په چاکوانو والي. نو عزیزانو غرق یې او غرق به شي که خیري پې د خدای، او مونږ به هم تماشې کوو، مونږ هم چې در سره غرق شو خی به ته څه پوه شوئ، مونږ به در نه سر کې غرقي، خو اصلاح د دې قوم نه کي. بلکل والله که نه مې په منځونو د دوی څه پروا راځي، په خدای قسم چې نه مې په منځونو غلط شم، نه په حجونو غلط شم، نه په روجو غلط شم، نه په زکاتونو غلط شم. بالکل درندگان دي. و یار قاری چې بے عمله قرآن لولي دی په مثل دیگرام قرآن دام دی. دیگرام یو مرغه دی
د شپې په ونه کې ناستي او قرآن شروع کی او سترګې پټې کړي، نو دا مارغان قرآن اورېدو لراشي او دی داسې د سترګې په دې کسي کې ورته ګوري چې کم مارغه پکې غټ دی، هغې قرآن اوري سترګې پټې کړي او غړپ هغه مارغه ور ټوپ کې ویې خوري. دا منځونه او اجونه زمونږ دیګرامان دا دام دی چې مونږ تاسو دپاره یې، دا زمونږ ملاتوب چې دی دا دام دی ما تاسو دپاره ایښی دی، مال در نه پې وصولو. مخکې مونځ درته پې کوم چې سرمن به بیا رانه کي، مونځ درته پې کوم چې سرسایه به بیا رانه کي، مونځ درته پې کوم چې د مړو غسالې به بیا رانه کي، مونځ درته پې کوم چې څلوېښت ورځې به بیا جومات ته روټۍ نه رالیږي. بخنې کېږي که نه کېږي، خو زما غوا خو پکې لنګه شي که. نو عزیزانو دا هلاک قوم دی، هلاک او هلاکیږي لګیا دی، د ملک امن و امان تباه دی. هر ورځ چې څومره مړي کېږي د ټولې دنیا مړي را جمع کا، د پاکستان د یوې ورځې مړي به پې اوچتي هر ورځ. نو دا حکومت کله یو قسم واسکټ واغوندي غلام اسحاق او نواز شریف، او کله بل قسم واسکټ، کله یو شیروانی واغوندي او کله بل شیروانی واغوندي، او ملک ته د تباہی او د هلاکت سیلاب اغسته دی. هر سړی دیاړي پیدا کوي، پیسې پیدا کوي، کار د ملک څوک نه کوي. او بدبخت قوم ته الله ښه رهنما نه ورکوي، صحیح رهنما نه ورکوي. د قرآن کریم د نزول څه لږ غوندې بیان پاتې و، هغه نن ستاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو دا بیانات ټول تیر شوي دي چې قرآن کریم د الله کلام دی. دا په ابتدا کې چرته و، بیا راغی چرته، بیا هغې نه اسمان د دنیا نه لاندې ځمکې ته په کومې طریقې را نازلېدل شروع شو. دا بیانات ټول بالتفصیل ستاسو په مخ کې ما بیان کړي دي. نن دا آخرینۍ خبره ده چې اصل جامع القرآن چې دی هغه څوک دی. مونږ مسلمانانو کې مشهوره دا ده چې قرآن کریم را جمع کړی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی. عزیزانو دا خبره صحیح نه ده. اصلی جامع القرآن چې دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته چې دغه نسخه په کومو څیزونو لیکلې پرته وه چې هغه د اوسۍ سرمن وه او د اوښ په دې کوب کې هډوکې او د قجورو پاڼې وې وغیره وغیره. نو د صدیق اکبر په حکومت کې یو جهاد وشو. هغه جهاد داسې وشو چې د حضور علیه السلام د وفات نه وروسته بعضې مسلمانان چې دي هغې د زکات نه انکار وکړو. چې زکات نه انکار وکړو نو ابو بکر صدیق هغې سره اعلان جنگ وکړو چې تاسو چې زکات نه ورکوئ نو جهاد ته تیار شئ. نو دغه زمانه کې دا جنگونه دومره وشو چې زرګونه صحابه پکې شهیدان شو. حضرت عمر ته دا یره پړه کې پریوته چې په دې شهیدانو کې داسې صحابم شهیدان شو چې هغې ته قرآن یادو او لوی لوی قاریان دا په دې جنگ کې شهیدان شو. اسې نه چې د قرآن کریم دا نسخه چرته ګډه وډه نشي، نو دا یو ځای کې را جمع کول پکار. نو ابو بکر صدیق ته راغی او هغه سره صلاح وکړه چې دا د قرآن نسخه په یو ځای کې را جمع کوو. اوس د ابو بکر ایمان ته وګوره چې هغه ورته حاشا وکلا، دا چرته کېدی شي چې پیغمبر کم کار نه کړی او زه هغه کار وکړم. عزیزانو دا دغه کامل ایمان بالکل انتها ده. اوس د ابو بکر صدیق نه لوی ایمان د صحابه په دنیا کې به نه چا پیدا کړی او نه به پیدا شي. حضرت عمر ووی چې یا الله ته د دې ابو بکر صدیق انشراح د صدر وکې، دا کار خو ډېر ښه دی، خو دته اوس زه څه ووایم. څه ورځې پس الله د صدیق اکبر سینه کولاو کا او حضرت عمر ته اجازت وکړو چې راځه چې دا کار وکړو. کاتبان د وحی چې کومو هغه را جمع کړه. غالبا حضرت زید ابن ثابت هغه ته ووی چې دا خدمت به ته کوې. هغه وی چې حضرت که د بوج خبرې نو غر د یو ځای نه اوچتول بل ځای ته وړل دا آسان کار دی، خو د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کول دا ګران ځکه دی چې اسې نه چې یو لفظ رانه
لاندې باندې شي نو عمر له بغرق شي مجبور ک او نسخه یو ځای کې راجمع کول شروع کړه او د کتاب شکل ولا ورک. اوس عزیزانو دا قرآن کریم چې دا د قرآن کریم د لستو اوه قرات دي اسن نمونه په تورس مونږ خو دغه یو اورېدلې دی او دغه یو پسې منځونه هم کوو نور پته نه لګي. انعمت علیهم دې کې واورې دا قراتونه مشتا انعمت علیهما انعمت علیهم انعمت علیهم یا لک ذکل کلا قل هو الله احد قل هو چې وایم همونس کې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم نو دلته بعضی بوډاګانو ما ته ویلي چې یاره دا تا هنن دی قل هو کې څه نوې ټکې وي تاسو خیال راغی. نو قرآن کریم چې دی آپ اوه قسمه قرات باندې نازل دی. اوس دا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چې مونږ وایو کنه دا تقریبا 100% مونږ غلط وایو مونږ ټول غلط. په علم قرات کې د دې لفظ ادا چې دا د آیات کریمه کې د فرعون لعین د ظلم یو باس ده او الله پاک دنیا ته دا خودل غختل چې په بنی نوع انسان کې داسې ظالمان هم تیر شوي. عزیزانو فرعون دا یو بادشاہ او ډېر عظیم بادشاہ د عمر 300 کاله او د 300 کاله بادشاہیم کړو. دعوی وکړه چې زه خدای ما دنیا مجبور شو او د بادشاہ حکم تا گردن نهاد شو هغه چې ته خدای نو موږ د بندگان دا الله صبر او ډیل چې دی هغه ډېر وګدي. همیشه د پاره تلوار هغه سړی کوي چې بیا سبال هغه شی په لاس نه ورځي. الله ته د تلوار کولو څه ضرورت دی ځکه چې د الله نه څوک تښتېدی نشي نو تلوار څه ضرورت. موسی علیہ السلام په دغه وخت کې لا نو پیدا. عزیزانو فرعون یو خوب ولید او دا هغه خوب تعبیر ورته نجومیانو دا وکړ چې ستا په دې بادشاہي کې به داسې یو الک پیدا کیږي چې داغه د لاسه به ته غرق کېږي. فرعون حکم وکړو چې څومره الکان پیدا کیږي نو حلالوي او جنکۍ چې پیدا کیږي نو پرېدی. په دغه موده کې چې په کومه ورځو کې الله موسی علیہ السلام پیدا کولو نو فرعون په دغه ورځو کې 80,000 الکان حلال کړي. عزیزانو فرعون ته خو یو خاص خط شوه د بادشاہي متعلق چې الک پیدا کیږي چې درناډو پیدا نشي بس چې پیدا کیږي حلالوي چې زما بادشاہي ګډوډ او جنکو ته به څه نه وي. نن په پاکستان کې وګوره عزیزانو د انسان ظلم او وحشیتوب ا د فرعون نم په ورچت فرعون نم زیات پرون چې په لاهور کې کومه واقعه شوې ده نو فرعون ورته ایس دی کنه یعنی په کور ورزا او سورلس ماشومان زنانا جنکای کل هم علاوه دغه څه دلته وګورئ په پیښور کې ماشومانو صرفه نه کوي په زنانو صرفه نه کوي په لویو صرفه نه کوي بس خبره د پاسه ډز دیو اولاو مړی کاو اولاو. نو دغه زوس چې سوچ کومه دغه خلقو اسې نامې بدنامې د فرعون نوم بدنامو مونږ د هغې نه زیات که د هغه عمره وس زمونږ ورسي او هغه عمره طاقت زمونږ په لاس کې راشي مونږ د هغې نه زیات ظالمان. دلته د وخت حکومت چې دی هغه چغې وایي امن دی او امان دی او امن دی او امان دی او امن دی او امان. امن او امان دی ته وایي چې سړی په لاهور غوندې ښار کې چې هغه څومره عظیم او ګنجان آبادي ده په هغه دومره ګنجان آبادي کې یو کور دننه محفوظ نه دی امن دی ته وایي. نو زما عزیزانو نن ستا ملک ناکام دی د ملک په امن و امان برقرار ساتلو کې.
که وزیرانی دی او که ممبرانی دی اوس ټول حج ته تلي. خدای ستاسو بیړه تباه کا په دې حج کولو باندې. بیړم غرقه شه په سرکاري پیسو باندې د کروڑپتی حج کیږي. دا سرکار د دې د پلار دی که د دې د نیکه دی یا د ملک دا خزانه د دوی د پلار ده چې د دوی څوک خوښه شي نو به حج ته لیږي. مولیانې لېږلي دي، پیرانې لېږلي دي، افسرانې لېږلي دي، ممبرانې لېږلي دي. څه چل دی حج نه؟ یعنې حج نه هم یو ټوکه جوړه ده. او حج نه به ولې ټوکه نه جوړېږي؟ د حج محافظین وګورئ تر ننه پورې د امریکې فوج لا واپس شوی نه دی. په سړه سینه امریکې چې څه غوښتل هغه یې وکړه. په تیلو یې قبضه کول غوښتله، تیل یې قبضه کړه، تیل یې ونی. اوس چا دا وایي چې هلکه اوس خو جنگ ختم شو که نه؟ د امریکې 15 لکه فوج څه کوي په سعودي عرب کې چې پروت دی سره د ښځو؟ دا څوک ویلی شي؟ او بیا یې په عراق باندې بدماشي ته وګوره چې ستا د تیلو څومره آمدن دی نو 30% به مونږ ته تاوان جنگ راکې. نن د مسلمان بدقسمته د لاسه کافر ډنډه په لاس بدماش ورته ولاړ دی. هر قسم بدماشي چې په حاوی کول غواړي بس په حاوی کوي. مسلمان پرېږده چې ګډېږي. مسلمانان اول مسلمانان دي کوم ځای؟ مسلمانان لا چرته د دې مسلمانانو اول په دې صوبه سرحد کې وګوره. دا مسلمانان ښځې وګوره، لوڼې وګوره، زامن یې وګوره. ته خبرې د شپې د زوی نه دی چې د شپې څه کوي، دی چرته وي. پخوا به د لوڼو خلکو څوکیداریانې کولې، اوس د زامن وګوره په دې بلو پرنټونو میوزیک سنټرو کې دننه ډمخانې لګېدلي. او بیا ډمتوب لا د کرۍ دپاره جهداد والا دکان ورکړي چې کرۍ هغې لږه زیاته ورکړي، ځکه چا پکې د شپې ډمتوب کوي. په دې اختر کې وګوره ورشه د بایسکوپونو حال. د اختر د ړومبۍ ورځې نه چې بلو پرنټونه شروع دي پکې تر ننه پکې شروع دي. سینماګانو له څوک نږدې ورتلی نه شي ځکه چې ایله به څنګه نږدې ورشي؟ ورتلی شئ؟ بایسکوپونو له به ورشئ نږدې ایرلنډو؟ هغه د ماماګانو دي. بلو پرنټ نه چې په رڼا ورځې داسې دا ښځې روزي او پرتوګونه یې ویستي او دا دنیا ورپسې. دا داسې شرمېدلی ملک دی او دې سره داسې پکار ایس رزیل په ایس رضالت صرفه نه کوي چې لاس یې پې بر شي د پیسو دپاره او د دولت دپاره. ایس رزیل او کمسل او کمینه. دا رزیلانم مسلمانان ځان ته وایي چې د قوم بچي د شپې په دکانونو کې تباه کوي. دا رزیلان دا مسلمانان د دې مونږ جنازې هم کوو. لعنت په هغه ملا چې د دې کافر د بچو به جنازې کوي. خدای پراستی کوي حکم چې ودرېږم پکې بیا اودسه به یې کوم. زه د سور بچیه زه بلا خدای ته وایم چې دا خنزیر وبخه. کم چې په ملک کې د قوم د بچو د تباهۍ اډې جوړې کړي. بیا دا سرمایهدار چې مردار شي نه مولیانو پې یو بیړ جوړي. الا آیات کرسي ورته وایي چې په دا سپېږمو کې آیات کرسي په سپېږمو کې نه چې دا کوتک په دې سنبی ورومنډیم دی خدای پرېږدي نه. آیات کرسي ورته وایي په سپېږمو کې. سرمایهدارو سال جوړ کړی دی په ملک د پیسو دپاره. جائیداد والاو سال جوړ کړی دی په ملک کې د پیسو دپاره. غریبانو سال جوړ کړی دی په ملک کې د پیسو دپاره. په اجرت باندې خلک وجني که نه وجني؟ په پیسو خلک وجني که نه؟ په پیسو د خلکو بچي حلالوي که نه حلالوي؟ دا لاهور کې د 4-5 کالو ماشومان چې حلال کړي دي دا چا کړي؟ بیا ستا د ملک وزیران او سنډاګان چې دي د اقتدار په نشه کې مخمور پراته دي. ای سره د اقتدار غم دی. پکار دا دی چې نن په ټول پاکستان کې ماتم وای چې په لاهور کې کوم عظیم ظلم شوی دی. د رزیلانو اخبار کتلی دی ټولو. د چا په مخ د خفګان آثار ګوري. تاسو د جماعت کې جناسې په ایمان وی پې خفئ. شیخانم یی میخانم یی ګیرې مم دي. تبلیغ کې هم ګرځئ را ګرځئ که نه دي؟ چېرته د خفګان آثار در باندې شته؟
بس خو چې په چا پرېوته په هغه پرېوته. دا د بیزو پرهر دی. بیزو چې زخمی شي نو دا بیزوګانې تپوس لراشي نو په زخم کې ګوته ورواچي داسې ورته ته پو زخم ورته نور ارکي. بله بیزو راشي پو بله بیزو راشي پو. بیزوګانې ولا زخم دومره اوشلی چې د هغې نه بیزو مړه شي. مونږ بیزوګانې یو بسر یو زخم کې ګوته اچي او پو آواز کې او پې تېرېږي. په چا په ټول صوبه سرحد کې د خفګان آثار نشته چې دا ظلم ولې ستا په ملک کې وشو.